په افغانستان کې دوه نیول شوي امریکایي وګړي له بنده خوشي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي دا کار د بندیانو د تبادلې یا د پیسو په بدل کې نه دی شوی. د دغو خوشي شوو کسانو نومونه او نور معلومات هم نه دي اعلان شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي امریکا په افغانستان کې نن د دوه نیول شویو امریکایي وګړو د خوشي کېدو هرکلی کوي. ښاغلي توماس پر ټویټر لنډ پیغام کې افغانستان کې د امریکایي وګړو د خوشي کېدو په تړاو لنډ پیغام کې ویلي دوی به د دغو خوشي شویو امریکایانو د سلامتیا او له خپلو کورنیو سره د یو ځای کېدو لپاره لازمه مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم ویلي چې د ښه نیت له مخې طالبانو دوه امریکایي بندیان خوشي کړي دي. دواړه خوشي شوي امریکایان قطر ته لیږدول شوي خو طالبانو سملاسي د دې خبر په اړه غبرګون نه دی ښودلی.